أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین نلوان دے آیات مبارک کے اللہ ارشاد فرمائل اے زما حبیبہ دا دعا غواړه چې الله ته مالک د ملکونو حقیقی بادشاہ چاله چې بادشاہي ورکول غواړي بادشاہي ورکې چانه چې بادشاہي واپس اخلي واپس ته اغستی هم شي چاله ته عزت ورکول غواړي اغیله عزت ورکې چاله ذلت او رسوائی ورکول غواړي اغي رسوا او ذلیل وګرځي. گویا په دې دعا کې د الله تعالی د بادشاہي د الله د قدرت د الله د علم د ټولو خبرو ذکر پکې وشو. نو دې الله سره تعلق جوړول پکار دي د دې الله نه امداد اغستل پکار دي دې الله سره محبت کول پکار دي. او بیا کم خلق چې د الله سره تعلق او محبت ساتي د هغې خلقو سره مینه او تعلق او محبت کول پکار دي. نو په دې آیتونو کې الله تعالی اوس د هغې خلقو د دوستانې نه مؤمنان منع کوي چې کم خلق د الله دشمنان دي او د مؤمنانو دشمنان دي او د اسلام دشمنان دي. و الله که تاسو مؤمنانو محبت کول غواړئ نو خپلو کې یو بل سره محبت وکئ او کافرانو سره د الله دشمنانو سره محبت مکوئ. الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. تاسو مو جوړوئ یا منیسئ اے مؤمنانو کافران را په دوستانې باندې علاوه د مؤمنان نه چې مؤمنان پرېږدئ او د هغې په دې کافرانو سره دوستانه کوئ. د دې آیت باره کې مفسرین حضرات یو روایت نقل کوي د شان نزول متعلق چې مدینه منوره کې د بعضې یهودیانو کعب بن اشرف وغیره دی د بعضې انصار صحابو سره دوستانه او باطنی محبتو پخوانی تعلق را روانو. نو کوم صحابه کرامو چې اسلام قبول کو هغه انصار صحابه کرام نو د هغې د دې سره څه تعلق او دوستانه مخکې نه را روانه وه او دوی دغه تعلق دوستانه پټه ساتله او دې کعب بن اشرف وغیره یهودیانو دې دپاره دوی سره دوستانه کوله چې دوی د دې ایمان نه واپس کفر ته یهودیت ته راواړئ. بعضې صحابه کرام چې هغه ډېر پوه او عبدالله بن جبیر الله عنه وغیره چې هغې ته کله د دې باطني دوستانې پته ولګېدله نو دا دوی د انصار صحابه کرام منع کول چې را دې یهودیانو سره دوستانه مه کوئ خو هغې نه منع کېدل هغې هغه شان دغه دوستانه جاری ساتله. نو دغه د کې دا آیت راغی چې ای مؤمنانو کافرانو سره دوستانه مه کوئ
کو دوستانه کول دي نو هغه مؤمنانو سره کول پکار دي. اوس دلته دی دا دوستانی متعلق علماء د دې لږ وضاحت کوي چې یو موالات دی. موالات دوستۍ ته ویلی شي. دا هغه دوستی دا هغه محبت دی چې هغه د زړه محبت وي، چې د چا سره پړه کې محبت وي نو دی د خپل محبوب هر کار ته تیار ولاړ وي، د محبوب تعظیم او تقریب هم کوي، د هغه د خوشحالۍ خیال هم ساتي، د هغه د خبرو هم چې کوم دي تایید کوي که هغه خبره غلطه ولې نه وي خو دی د هغې تایید کوي او هغه سره چې کوم دی ډېر تعلق او جوړې وي تر دې چې خپلو کې یو بل سره رشتې مو کیا. نو دا موالات د کافرانو سره مطلق چې کوم دی حرام دی او ناجائز دی. البته کم کافران چې حربي کافران نه دي. حربي کافر هغه دی چې هغه مسلمان عبادت ته نه پرېږدي او هر وخت ورسره برسرې په جنگ باندې وي او د مسلمان خپې وخي، نو داسې کافر حربي کافر سره خو هر قسمه تعلق هغه حرام او منع دی. ولیکن چې کم خلک ذمي دي، ذمي هغه کافران چې د مسلمانانو ملک کې اوسېږي، ویزه ورته لګېدلې وي او د حکومت د هغوی چې کوم دي د جان او مال حفاظت ذمواري اخیستې وي، یا نور کافران چې هغه غیر حربي وي. څنګه قرآن مجید کې الله وي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا ان الله يحب المقسطين. الله تاسو نه منع کوي د هغې خلکو سره، د هغه غیر حربي کافرانو یا ذمي کافرانو سره د تعلق د دوستانې نه چې هغې تاسو سره قتال هم نه کوي د دین په معامله کې، نه تاسو د وطن نه وباسي. نو که تاسو هغې سره احسان کوئ، تعلق کوئ، نو د دین الله تاسو نه منع کوي. نو لہذا دې ته ویلی شي مواسات، انسانی همدردی. نو انسانی همدردی چې کوم دی هغه غیر حربي کافر او دغه شان چې کوم دی ذمي کافر سره هغه جائز دی، پای کې ممانعات نشته. د الله د پیغمبر زمانه وه او اسماء بنت ابي بکر عنها د هغې مور مشرکه وه. دا مور چې کوم دی راله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته د لور له راله، دی د الله پیغمبر ته پیغام ولېږه چې مور مې مشرکه ده راغلې ده، څوک هم ورسره د الله پیغمبر چې څه صله رحمي وکړه، د دې خدمت وکړه. نو گویا انسانی همدردۍ په لحاظ سره داسې کافرانو سره کول چې کوم دی هغه جایز دی. نو دې ته ویلی شي مواسات. مواسات چې کوم دی دا هم جایز دی. بل چې کوم دی هغې ته ویلی شي مجرد برتو، یعنی معاشرتی معامله. نو معاشرتی معامله هم چې کوم دی د داسې کافرانو سره چې هغه غیر حربي کافران دي، لین دین معامله، روزگار، کاروبار، قرض دین وغیرہ دا هم کولی شي، دا هم جایز دی. د الله پیغمبر چې کوم دی تر آخر زمانه کې چې دنیا نه فنا کوله، نو د یو یهودي نه چې کوم دی اوربشي چې کوم دی په قرض اخیستی وي او خپله زیری چې کوم دی ورسره ګاڼه ایښې وه. نو لهذا داسې خلکو سره بیا دا مجرد برتو، معاشرتی معامله برتو هم جایز دی. بل چې کوم دی مدارات تی، نرم رویه، خوش اخلاقی او گفتار او گفتگو کی نرمی کول، نو هغه هم چې کوم دی دا غیر حربي کافر سره هم جایز دی. پدې کې ډېرې خبرې دي چې را پدې نرمۍ سره کیدای شي چې کوم دی هغه ستا د اخلاقو نه متاثره شي او ایمان قبول کی. بل چې کوم دی پدې کې دام خبره ده چې ستا د نرمۍ سلوک سره او ښکلي گفتار او اخلاقو سره ستا د جان او مال د هغه نه چې کوم دی بچ وساتې، تا ته ضرر او تکلیف هم بیا نشي در رسولی چې تو سره ښکلې رویې ساتې. نو لہذا مدارات چې کوم دی دا ورسره هم جایز دی. خو موالات چې کوم دی دا کافرانو سره، که هغه حربي کافر دی که غیر حربي کافر دی، د زه محبت په ورسره نه ساتې. علی من یفعل ذلک، چا چې دا کار وکړو گویا د زه محبت چا وساته د کافرانو سره، نو فلیس من الله فی شیء، پس نشته د سره د الله سره تعلق، نه د الله حمایت په د سره وي
او نه د الله په جماعت او گروه کې به شامل وي. الا ان تتقوا منهم تقاه. دلته یو خبره بله کوي سوا د دې خبرې نه چې تاسو د دوی نه ځان بچ کول غواړئ په بچو سره، وایي د دې د ضرر او تکلیف نه د ځان بچ کولو دپاره دې ته تقیه ویلی شي. گویا تا باندې څوک داسې راغی چې جبرن تماچې د باندې کېښودله چې به کفریه کلمه ووایه، دغه دی کې چې کوم دي ته په دې پوه شي که زه دا کفریه کلمه نه ویم نو دوی ما باندې ډز کوي، ما وجني. نو دې ته دغه دی کې که ته پړه کې به ستا عقیدت د الله په ذات پخه وي، خو لیکن که فرقه په خولې باندې دغه دی کې کفریه کلمه ده وتله نو دغه دی کې رخصت شته. مسلمان بن کذاب چې کله د نبوت دعوه وکړه نو یو دوه صحابه کرام د هغه په ګرفت کې راغله. نو دو چې کوم دی په هغې کې یو صحابي ته ووی چا ته دا ګواهي کې چې محمد صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر دی؟ هغه وی چې او کوم. او بیا ته چې آیا ته دا ګواهي کې چې زه د الله رسول یم؟ هغه وی او. نو هغه یې پرېښودو. هغه بل صحابي چې کوم دی هغه ته هم دغه شان خبره وکړه چې آیا ته ګواهي کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی؟ هغه وی چې او. بیا دا وی چې آیا ته دا ګواهي کې چې زه د الله پیغمبر یم؟ نو هغه ورته یې زیاره ما دا ګونه کاڼي ستا خبره نه اورم. درې پېرې ورته هغه دا خبره وکړه هغه ته زه ستا خبره نه اورم کوڼ یم. بد هغه ولګېدو هغه یې ووجه. د الله پیغمبر ته چې خبر ورسېدو ویې فرمایل چې دا کوم مسلمان چې هغه انکار وکړو د هغه د پیغمبرۍ نه د ده یقین او صدق کې کاملیت و نو دی چې کوم دی فضیلت والا شو او مبارک دی وي ته شهادت. او دا کم کس چې د هغه د پیغمبرۍ اقرار وکړو نو دا رخصت دی، هغه ته څه ملامتیا ورنه کړه. نو گویا یو عظیمت دی چې هغه سړی چې کوم دی خپل ځان قربان کړي یو ډېر لویه درجه ده. خو که فرقه دی چې کوم دی ځان بچ کول غواړي نو دې ته تقیه ویلی شي. نو دغه تقیه رخصت دی، لهذا اجازت پکې شته چې داسې وخت کې دی ځان بچ کړي د کفارو نه. ويحذركم الله نفسه. الله تاسو یری د خپل ذات د غضب نه چې د الله د غضب نه ویریږئ. وإلى الله المصير. او دی الله ته به تاسو واپس ګرځئ. اوس الله مزید فرمایي چې که چا دا دوستانه پټه وکړه او کافرانو سره تعلق ساتي د زه محبت کوي نو الله هغه ذات دی چې هغه د جزوي او د کلیاتو ټولو باندې کامل علم لري او ورسره بیا قدرت هم لري. نو لهذا الله اوس خبرداری ورکوي هغه خلکو ته چې قل ای د ما حبیبه ووایه هغه خلکو ته ان تخفوا ما فی صدورکم که چېرې تاسو یو خبره پټوئ په خپلو سینو کې او تبدوه او یا ښکاره کوئ یعلمه الله الله هغه پیژني. الله په هغې عالم دی. ستاسو په پټ او ښکاره باندې اعمالو باندې عقیدې باندې الله خبردار دی. ويعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. او الله پیژني هغه څیزونه چې کوم په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. الله د علم نه هغه بهر نه دي، الله په هغې باندې خبر دی. او بیا الله قادر ذات دی. څوک چې دا کمې خبرې د الله نه پټول غواړي او باطن کې چې کوم دي د کافرانو سره تعلق او دوستانه قائمول غواړي نو الله والله على كل شيء قدير. الله په هر څیز باندې قادر دی چې دغه بنده بیا الله سزا به ورکوي. او بیا ورته الله تعالی د ورځ د قیامت ذکر کوي چې ای بندګانو ورځ د قیامت حق ده. تاسو چې دنیا کې څه کوئ هغه اعمال ستاسو باقاعده لیکل کېږي. هېڅ یو خبره هېڅ یو عمل داسې به نه وي چې هغه د لیک نه چې کوم دی پاتې وي. لهذا تاسو چې څه کوئ دا به په ورځ د قیامت تاسو ته مخامخ د اعمال نامې په شکل کې ملاویږي. نو که ښه کړي وي نو هغه ښه اعمال به هم الله ته حاضر کېږي او که بد عمل هم کړي وي هغه بد عمل به هم ظاهرېږي. نو لهذا کم خلک چې دا بد اعمالو خاوندان دي او دی دا بد اعمال کوي او بیا په ورځ د قیامت دوی ته دا بد اعمال ښکاره شي او د خپل انجام ورته پته ولګي نو دغه دی کې به دوی به بیا ډېر
افسوس او تمنا کوي چې کاش چې دا ورځ اړو راتلی نه، دا ورځ زموږ نه ډېره لرې وي، او چې کوم خلکو نیک عمل کړی وي او هغې ته هغه نیکۍ حاضرې شي نو هغې به خوشحالي کوي او باقاعده خلکو ته به چې راشي زموږ د اعمالنامه ولولې یاره چې الله موږ له چې کوم دي هغه اعمال چې کوم د نیکۍ کړي دي هغه باقاعده د هغې هغه اندراج موجود دی، نو خو خلک به خوشحاله او به د اعماله به ډېر بیا افسرده وي او دا به چې کاش چې دا ورځ اړو راتلی نه او دا ډېر لرې وي. الله یوم تجدو هغه ورځ چې تاسو به چې مومي به کل نفس هر یو نفس ما عملت چې کوم عمل کړي وي من خیر د نیکۍ نه محضرا هغه به ته حاضر وي، گویا اعمالنامه به ته مخامخ کلو پرته وي. وما عملت من سوء او چا چې عمل د برایم کړي وي نو هغه ته هم چې کوم دی د خپل اعمالنامه به موجود او حاضر مخامخ موجود وي، نو دی به بیا دغه کس چې کوم دا برایي کړې ده او د برایي هغه اعمال ورته مخامخ دي نو دی وایي تودو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، کاش چې دا بېشکه پیمنځ د دو او پیمنځ د دغې ورځې چې کوم دی ډېر لرې والی وي چې دا ورځ اړودل راتلی نه او دا دته بلکل اړو موجود نه وي، نو دی به بیا دغه تمنا کوي چې کاش چې دا ورځ اړو قایمېدی نه. نو الله ویحذرکم الله نفسه، الله بیا تاسو یری د خپل غضب نه. اوس دلته الله بیا د خپل مهربانۍ ذکر کوي چې یقینا د الله غضب شته، الله قاهر او جبار دی، خو الله رؤوف بالعباد دی، ډېر مهربانه دی په خپل بندګانو باندې. گویا مخکې چې کوم دی ورته د ترهیب ویرول چې بندګانو د الله غضب ورو ډېر زیات خطرناک دی، د الله نه ویریږئ ځان بچ کې، خو بیا هم الله چې کوم دی رؤوف دی په مؤمنانو باندې بیا ډېر رحم کوونکی دی، نو د الله رحمت چې کوم دی د هغه په غضب باندې حاوي دی. نو الله دلته بیا فرمایي چې والله رؤوف بالعباد، الله ډېر مهربانه دی په خپل عبادو باندې، او دا عباد هغه دي چې هغه مؤمنان دي. عباد چې کوم دی کې راځي قرآن مجید کې مراد نیک خلق، او وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، دا الله بندگان هغه دي چې هغه په ځمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي. دا عباد لفظ زیات تر چې کوم دی د مؤمنانو لپاره الله استعمال کوي قرآن مجید کې، نو الله په اپنا باندې ډېر مهربانه او رحم کوونکی ذات دی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، ندی نسی مؤمنان کافران په دوستانه باندې ما سوا د مؤمنانو نه چې مؤمنان پریدي او کافرانو سره دوستانه کوي. ومن يفعل ذلك، او چا چې دا دوستانه وکړه د کافرانو سره نو فلیس من الله فی شیء، پس نه به د ده دپاره الله سره تعلق، ګویا دی به د الله د رحمت نه لرې وي. الا ان تتقوا منهم تقاه، سوا د هغې خلکو نه مګر هغه چې تاسو ځان بچ کوئ د دې کافرانو نه په بچو کولو سره. ویحذرکم الله نفسه، الله یری تاسو د خپل ذات د غضب نه او د خپل ذات د عذاب نه. والى الله المصير، او دی الله ته به تاسو واپس ګرځئ. قل ای زما حبیب دوی خپل امت ته ووایه ان تخفوا که تاسو پټوئ ما هغه څیز فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دی، او تبدوه او یې ښکاره کوئ، یعلمه الله، الله هغه پیژني، ویعلم او الله پیژني ما هغه څیزونه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي، والله علی کل شیء قدیر، او الله په هر څیز باندې قادر ذات دی. یوم تجدو، هغه ورځ چې مومي به کل نفس، په کوم ورځ چې به مومي هر یو نفس ما عملت هغه عمل چې کوم د کړي وي من خیر د نیکۍ نه محضرا حاضر او موجود، وما عملت او هغه عمل چې من سوء د بدۍ کړي وي هغه به متحاضر وي. اوس چې کوم عمل د بدۍ کړي وي هغه بدۍ والا خلک به څه کوي؟ تودو، هغوی به تمنا کوي چې کاش لو ان بینها، تمنا به کوي خواهش به لري چې کاش بېشکه په منځ د ده و بینه او په منځ د دغې ورځې چې دغه ورځ چې کومه حاضره شوله او قیامت ورځ ده امدن بعیده، ډېره لویه فاصله وي چې دا ورځ اړو راتلی نه. ویحذرکم الله،
نفسه الله یری تاسو د خپل ذات د غضبنا هو الله رؤوف بالعباد الله مهربان دی په خپل بندګانو مؤمنانو باندې پر ورځ د قیامت. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ندی نسی مؤمنان کافران په دوستانه باندې سوا د مؤمنانو نه یا علاوه د مؤمنانو نه. ومن يفعل ذلك او چا چې دا دوستانه وکړه د کافرانو سره نو فلیس من الله فی شیء پس نه به د الله سره څه تعلق او یا به د الله په حمایت کې نه وي الا مگر ان تتقوا که تاسو ځان بچ کول غواړئ منهم د دوینا تقاه په بچ کولو سره کوی داسې وخت راغی چې تاسو د خپل جان خطره وي نو هغه دی کې چې کم دی بیا هغه تقیه کول جایز دی رخصت پکې شته. ويحذركم الله نفسه الله یری تاسو د خپل ذات د غضبنا والى الله المصير او دی الله تاسو واپس ګرځیدل دی. قل اے ما حبیب اوایه دوی ته ان تخفو که تاسو پټوي ما هغه خبر هغه کارونه فی صدورکم چې کوم تاسو په سینو کې دي او تبدوه یې ښکاره کوي یعلمه الله الله پیژني هغې لره ویعلم او الله پیژني ما هغه څیزونه کارونه خبرې فی السماوات چې کوم په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه چې کوم په ځمکه دي والله علی کل شیء قدیر او الله په هر څیز باندې قادر ذات دی. یوم تجدو په کوم ورځ چې مومي با کل نفس هر یو نفس ما عملت هغه عمل من خیر چې کوم د نیکۍ نه کړي وي په دنیا کې محضرا نو حاضر او موجود وما عملت او هغه عمل چې کړي وي من سوء د بدینا هغه به موجود او حاضر وي دته. تود لو ان بینها دا کس چې کوم د برای خاوند دی به خواهش کې چې کاش چې بېشکه پمنځ د دو و بینه او پمنځ د دې ورځې چې کوم دا ورځ ته حاضره شوله امدا بعیدا چې دا ورځ ډېره لرې وي د دې ډېرې لویې فاصلې باندې وي چې دا ورځ اړو راتلې نه. ويحذركم الله نفسه او الله یری تاسو د خپل ذات د غضب نه والله رؤوف بالعباد الله ډېر مهربانه دی په خپل بندګانو باندې.